ملاقات نور آغا د ولسي جرګې نوی موقت رئیس وټاکل شو. سلام او وخت مو په خیر. د مطلب له شریکېدو وړاندې که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. په ولسي جرګه کې پر ټاکنو جنجال پای ته ورسېد. سبا یو ځل بیا د نمایندانو ترمنځ ټاکنې کیږي، خو د اوس لپاره ملاقات نور آغا ملکزی د ولسي جرګې موقت رئیس وټاکل شو. د یادونې وړ ده چې پارلمان د رئیس پر سر ډېرې ناندرۍ روانې وې چې یوه میاشت وروسته مافیا وشوه، سرفراز رئیس وټاکل شو. تېر وختونو کې د پارلمان دوه رئیسانو ترمنځ شخړې جوړې شوې وې، یو بل یې په بدو نومونو یاد کړي ول. اصولي ویل چې رحماني په تشنابونو کې پیسې ویشلې او رحماني ویل زه رایه لرم. اوس پارلمان ځان ته خپل سرپرست رئیس وټاکه. دا چې سبا ته به پارلمان لپاره څوک رئیس وټاکل شي دا به وخت وښیي، خو د اوس لپاره ویډیو همدومره وه. ضروري لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو چې تاسو ته حاضریږم تر هغه ښه وخت. د الله په امان.